راشد خان خپله دویمه نکاح تایید کړه. له مېرمنې سره یې د خان بنسټ په پرانیسته کې ګډون کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وتلي لوبغاړي راشد خان تایید کړی چې هغه د 2025 کال د اګست په 2 نیټه خپله دویمه نکاح ترسره کړې او د خپل ژوند نوی پړاو یې پیل کړی دی. راشد خان دا خبره په یو انسټاګرام پوسټ کې کړې ده او لیکلی دی: ما د 2025 د اګست په 2 د خپل ژوند د نوي او معنا لرونکي څپرکي په توګه پیل کړه. ما نکاح وکړه او له یوې داسې ښځې سره مې واده وکړ چې د مینې، سولې او ملګرتیا هغه ارزښتونه لري چې ما یې تل هیله درلوده. نوموړي زیاته کړې چې څو ورځې وړاندې خپله مېرمن د یوې خیریه غونډې ته بیولې وه، خو د ده په وینا د خلکو له لوري بې ځایه اټکلونه شوي دي. راشد لیکلي: دا خواشینونکې ده چې له یو ساده کاره داسې اټکلونه کیږي. حقیقت دا دی چې دا ښځه زما مېرمن ده، موږ دواړه یو ځای یو او د پټېدلو څه نه لرو. راشد خان د خپل پیغام په پای کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې چې په دې موده کې ورسره مهرباني، ملاتړ او درک ښودلی دی. راشد خان چې د نړۍ له مشهورو سپین بالرانو څخه ګڼل کیږي، دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د خپل واده خبر رسماً عاموي.